Assalamu alaikum and welcome back on e-learning Pashto YouTube and WhatsApp channel. I hope guys you'll be fine and doing well. We are going to look at file 12b, the final unit or the final file of this starter book. So let's get started. Like always, we will have the vocabulary first, then we will move on to the other part of this file. So listen and repeat after me. When, winner, journey, I'm not sure, gift, soccer, local, trouble, dangerous, wild animal, chase, finally, return, adventure. چونکې دا موږ سره وروستی موضوع ده، نو د ګرامر په بخش کې موږ کوم خاص موضوع نه لرو او پاتې شو د کمیونیکیشن برخه کې. په کمیونیکیشن برخه کې موږ پوښتنې لرو، د ټول درس اړوند پوښتنې دي دلته، همدارنګه یو څه نورې پوښتنې دي. چونکې دا 12b موږ سره ریویو شکل غوندې دی، یعنې د فرام سټارټ ټو فینش، یعنې د اول درس نیولې تر اخره پورې د ټولو درسونو یو تکرار موږ په دې یونټ کې کوو. هغه موضوعات چې تاسو ویلې دي دلته پوښتنې په شکل کې تاسو راغستې دي. زه یو کدي دا پوښتنې ویم، بیا کوشش وکړم تاسو د هر یو پوښتنې د ځوابونه دا پوښتنې هر یو پریکټس کړئ. مربوط کم ګرامر له اړخه نه دا پوښتنې شوي سمه تاسو کوشش کړئ ځوابونه دې پوښتنو ته ورکړئ. How do you spell your name? وایي تاسو خپل نوم څنګه سپل کوئ؟ What is your email address? How about phone number? ستاسو ایمیل ادرس څه دی؟ ټلیفون شماره مو ووایئ. What do you have in your pocket? What do you have in your bag? تاسو په جیب کې یا پاکټ کې څه لرئ؟ Are you آیا تاسې د are you سره کوئ چې تاسو پوښتنې وکړئ. Who is in your family? وایي ستاسو کورنۍ کې څوک دي؟ راته ووایئ او معلومات راکړئ. What do people usually eat in your country? What do people usually eat in your country? ستاسو هېواد کې خلک معمولاً څه خوري؟ Say 5 things that you do on a typical day. وایي 5 کارونه چې تاسو په یو خاص ځانګړې ورځ کې کوئ راته ووایئ. Can you آیا تاسې What can you do? یعنې can you سره یو څه پوښتنه وکړئ. What can you do وایي تاسو څه کولی شئ. What can't you do تاسو څه نشئ کولی ځوابونه ورکړئ. What can people do in your city? وایي ستاسې ښار کې خلک څه کولی شي. What are you doing right now? ته همدا اوس څه کوې. What aren't you doing right now? ته همدا اوس څه نه کوې. Where were you yesterday at 6? پرون 6 بجې چېرته وي. At 2 p.m. 2 بجې غرمې. 11 p.m. 11 بجې د شپې چېرته وي. Did you سره کولی شي تاسو یو څه پوښتنې وکړئ. What did you do last weekend? وایي تېر هفته تاسې څه وکړه. What do you think of? وایي تاسو څه فکر کوئ یا څه نظر لرئ په باره ده. What are you going to do tomorrow? وایي سبا به تاسې څه کوئ. Are you going to آیا تاسې به Do you play sports? وایي آیا تاسې ورزش کوئ. What sports do you play? تاسې کوم ورزش کوئ. What do you usually have for lunch? وایي تاسې معمولاً غرمه کې څه خورئ. What did you have for lunch yesterday? پرون مو غرمه کې څه وخوړه. When do you usually do homework? تاسې معمولاً کورنۍ وظیفه څه ټایم کې کوئ. Are you going to do homework tonight? آیا تاسې نن شپه کارخانګي کوئ. Do you sometimes make dinner for family or friends? وایي آیا کله تاسې کورنۍ یا ملګرو لپاره اشپزي کوئ یا ماښامي تیاروئ. What do you usually make? معمولاً څه تیاروئ. Did you go shopping last weekend? وایي تېر هفته یا سودا خریداري ته تللی وئ. Where did you go? چېرته تللی وئ. What did you buy? تاسې څه واخیستو. Do you get a lot of messages? آیا ډېر زیات پیغامونه ترلاسه کوئ تاسې. How many do you get a day? د ورځې څو پیغامونه ترلاسه کوئ. Who are they from? د چا د طرفه دا پیغامونه تاسو ته راځي. What time do you usually leave the house?
وای تاسو څه ټایم کې معمولا کور پرېږدئ in the morning یا سهار ټایم یعنې کور نه څه ټایم روانېږئ where do you usually go تاسو چې کله کور نه وځئ چېرته ځئ when do you take photos تاسو څه ټایم کې عکسونه اخلئ do you usually take photos with a camera or with your cell phone آیا معمولا تاسو عکسونه د کیمرې سره اخلئ او که موبایل کې دا پوښتنې موږ سره عموما د ګرامر اړخ دي یعنې کوم ګرامري موضوعات چې موږ ویلي په تېرو یونټونو کې د هماغه ګرامري موضوعات مربوط دا پوښتنې شوي دي نو کوشش وکړئ هماغه ګرامر موضوع اکثر زماني دی هماغه زماني مطابق تاسو دې پوښتنو ته ځوابونه ورکوي پوښتنې پراکټس یې کوي او تر ټولو ښه خبره دا چې خپل اوازونه ریکارډ کوئ او موږ سره ګروپ کې شیر کوئ راځو اوس کتاب ته په کتاب کې چون کې په دې یونټ کې موږ سره داسې خاص موضوع هم نشته ټول داسې دي چې تکراري موضوعات دي لکه فرام سټارټ ټو فینش ویل د ابتدا څخه تر پایه پورې دغه زمانې پریزنټ پاس فیوچر زمانې موږ ویلې د دې ریویو دی هغه ورک فریز چې موږ واسه هغې ریویو دی او اوازونو ریویوګانې دي یعنې دلته ټول بیا کتنې دي What are you doing right now? Wait, I'm da usake. Where were you yesterday? Parun چرته وي. I'm playing a game. I was at work. وې زم دا اوس گیم کوم او پرون زه په کار کې یا دفتر کې وم راځو ګرامر سپیکینګ کې موږ سره هغه پوښتنې تاسو کوئ چې 114 صفحې د حتما لاړ شئ هلته چې کوم موږ سره ګرامر بینک د ګرامر بخش کم برخې دي هغه تاسو باید حتما ترسره کړئ د ټولو زمانو مربوط تاسو اکسرسایز راغستل شوی دی مخکې هغې دی چې اکسرسایز واخله تشریح هم شوی دی دا تاسو باید ترسره کړئ او بیا راشئ دا پوښتنې یو بل نه وکړئ همدغه پوښتنې دي چې لږ مخکې ما تاسو کمیونیکیشن بینک ویلي بس هماغه پوښتنې تاسو عمل ته نه کوئ یادیزه نه کوئ خو پوښتنې حتما وکړئ ځوابونه یې پیدا کړئ how do you spell your name or what's your address or whatever and so on تقریبا 16 questions دي گیم په ورته ډول دا پوښتنې دي دویم پروننسیشن کې ریویو اف ساوندز د اوازونو تکرار وایي دغه اوازونه راوخت تاسو خالګای کې واچوئ تر څو د دې اوازونه موږ سره مناسب راشي نه میچینګ شي هر یو اواز چې کوم یو کالم کې میچ کوي هماغه ځای کې ولیکئ لکه دا موږ سره ا اواز دی دا ای او ا وبخښئ او ا ای اوازونه دي او دا لغتونه لکه تقسیموئ چې کوم اواز له نګاه نه وي لکه کیم ټرین کیم ډو بوټ همدې ته تاسو دا ټول وکړئ که بیا هم احیانا نه پوهېدئ تاسو کولی شئ 4.47 ټراک ته لیسن شئ غوږ ونیسئ او دا خپل ځوابونه چک کړئ په ویکابلري او سپیکینګ کې بیا هم موږ سره ریویو کې څه ده وایي دا وربونه راواخلئ چې کوم یو خالي ځای کې راځي تاسو واچوئ تر څو دیو نه یو مناسب اپروپریټ کلیکیشن یا ورډ فریز جوړ شي لکه ګوره امبریلا فوډ او شاور څه راځي تاسو بار بار دا ټول موضوعات هم ویلي تېر درسونو کې که چېرته تاسو تعقیب کړي نو موږ ویلو چې ټیک ان امبریلا ټیک فوټوز ټیک ا شاور همدارنګه هوم کې شاپینګ کې ټو د جیم کې څه راځي ګو هوم ګو شاپینګ ګو ټو د جیم په ترتیب سره دا ټولې پوښتنې تاسې ترسره کړئ بلکې پوښتنې نه د خالګای بشپړ کې دي نه عبارتي فعلونه جوړېږي دا تاسو ټول ویلي هم د ډېر مهم فریزونه هم همدا دي په دې بله برخه کې موږ سره همدغه اته دانې وربونه راواخلئ تاسې او دا لاندې خالګاوې هم پرې بشپړ کړئ لکه do you play sports what sports do you play وایي آیا تاسې ورزش کوئ کوم ورزش تاسو کوئ نو دغه پوښتنې دا چې تاسو خالګاوې ډکې بیا دې نه یو لس پوښتنې اته پوښتنې جوړېږي دا اته پوښتنې هم تاسې وکړئ یو بل نه یا ځان نه وکړه او بېرته ځواب یې ریکارډ کوه موږ سره ځوابونه هم تاسې شیر کوی شئ په وټساپ ګروپ کې همدا هغه پوښتنې دي چې لږ مخکې موږ په کمیونیکیشن بینک کې هم ما تاسو ته په منظم ډول سره ویلي هلته ما په ترتیب سره دا پوښتنې لیکلي دي راځو چونکې دوه وروستي یونټونه موږ ویلي د دې دوه یونټونو موږ سره ریویو اینډ چک دی یا تکرار دی په ګرامر کې چې د وروستي دوه یونټونو کې کوم موضوعات موږ راکور کړي یا ویلي دي هماغه اړوند پوښتنې دي تاسو سرکل کوئ ترتیب سره دا ټولې پوښتنې همدارنګه په ویکابلري کې دا موضوعات دي تاسو هر یو موضوع ویلي کوشش وکړئ تېر درسونه تکرار کړئ او دا خالګاوې بشپړ کړئ دې موږ سره ورک فریزونه جوړېږي دا موږ سره هغه فیلینګز اړوند کې کوم نظریې په باره کې موږ غږېدلو هماغه وه دا بشپړ کړئ ساونډونه دي او همدارنګه د اوازونه کې چې کوم سټرس خوري دا ټول تاسې منظم ډول سره ترسره کړئ
ورسته موضوع چې موږ دلته کوو دا د ریډینګ ریویو ان چیک دی. We read the article and put an X for the continents Stephen didn't visit. دلته په نړۍ کې و برازمونه دي او یو سړی سټیون نیومن په نامه دی په ټولو برازمونو کې ګرځي. وای هغه برازم ته چې دی نه تل خو یو نه متنزي هغه ځای کې تاسو X کې دی چې هغه زینو ته تلې الته چې کلمه کې دی. راځو دا سټوري لولو دا ریډینګ کو بیا ما ته تاسو دا باکسونه ډکې. Stephen Newman څوک دی the first person to walk around the world وای لومړی شخص چې په نړۍ کې وګرځیدا. Stephen Newman is an English teacher in the US وای دی په امریکا کې د انګلیسی یو ښوونکی دی. He is also the first person to walk around the world. دی همدارنګه لومړی شخص چې په نړۍ کې وګرځیدا. On April 1st he started walking from his house in بیړه. د اپریل په لومړی د خپل سفر د بیړه اوهایو خپل کور نه شروع کړ. He walked every day. هر ورځ به دی ګرځېده په خپله. Stayed in a tent or with local families. دی همدارنګه په خیمو یا محلي خلکو سره پاتې کېده. First he walked to New York. لومړی دی نیویارک ته په خپل لاړو and Boston به د نیویارک نه بوسټن ته. Then he went to Ireland by plane. او بیا دغه بوسټن نه آیرلند د بجاز کې لاړو چونکې هلته بحرونه دي نو په جاز کې لاړو. And walked through Europe. او بیا همدغه ځای نه اروپا طرف ته یې په قدمونو باندې وګرځېده. Stephen had a good time. Stephen ډېر ښه وخت لرل. But he sometimes also had trouble. د ځینې وخت کې مشکلات یې هم لرل. He walked in the snow in the mountains in Spain. دی چې دی په واورو کې په اسپانیا کې به ګرځېده. It was very cold and dangerous. دا ورته ډېر زیات خطرناک و. Wild animals chased him in Africa. وحشي حیواناتو دی تعقیب کې یادی پسې شو په افریقا کې. He slept in a tree that night. دغه شپه دی بیا په ونه کې ویده شو د حیواناتو د یاري په وجه. He also made a lot of friends. دی همدارنګه ډېر ملګري پیدا کړل. He stayed with families in Africa. دی د کورنیو سره پاتې شو په افریقا کې انډیا، تایلینډ and ملیشیا د هیوادونو کې. Finally, after 4 years of walking, بالاخره د 4 کلونو د قدم اخیستو څخه Stephen returned to his home in Ohio. دی خپل کور ته وګرځېده اوهایو کې. His mother was very happy to see him. مور ډېر زیات خوشحاله وه چې دی وکته. He was famous and he wrote a book about his journey. د ډېر مشهور شو او یو کتاب یې د خپل سفر په باره کې ولیکه. What is his next adventure going to be? د راتلونکي کارنامه به څه کیږي؟ He is going to walk the Great Wall of China. دی به د چین لوی دیوال کې به په خپو ګرځي. He is studying Chinese now. همدا اوس نه د چینایي لولي. He is also going to Bolivia in South America. دی همدارنګه بولیویا تمځي په جنوبي امریکا کې. He is going to walk from the Andes mountains to the Amazon River. دی به هماغه ځای نه د انډز غرونو نه به په خپو ګرځي زی تر دې چې امازون یا د امازون سیند ته ورسیږي. د highlighted wordsونه جرنی معنا سفر، finally بالاخره، wild animal chase معنا وحشي حیوانات تعقیبول، trouble معنا مشکل ستونزه او local محلي. دا کیسه تاسو باید 2-3 دفعې ولولئ چې کله مو لوسته دغه پوښتنو ته هم ځوابونه تاسې حتما پیدا کړئ. When did Stephen start his walk? دی کله خپل سفر شروع کړ. Where did he stay? چیرته پاتې شو. Where did he have a problem with the weather? د موسم سره دی مشکل چیرته پیدا کړ. Where did he have a problem with the animals? حیوانات سره مشکل کم هیواد کې یا کم برازم کې و. How long did his walk take? د قدم وهنه څومره وخت ونیوه. Where is he going to go next? راتلونکي کې دی چیرته ځي پلان یې څه دی. تاسې باید دا هر یو بشپړ کړئ. پوښتنو د ځوابونه او دا باکسز تاسې چک کړئ. راځو موږ سره د لیسننګ ریویو کې بیا هم د وروستۍ 2 یونټونو لیسننګ راغستې دی یا د وروستۍ 2 یونټونو درسونو موږ سره تکرار راغستل شوي دي. نو تاسې ډېر زیات متوجه اوسئ. زه د لیسننګ پلی کوم چې کم یو ځواب صحیح راځي هماغه ځواب تاسې سرکل کوئ. یعنی A سے ده که د خبرو مطابق B listening مطابق تاسې سرکل کوئ. 4.48 1. So where are you going to go in the summer? Spain. To the beach? No, we're going to go to a small village in the mountains.
There are too many people at the beach. 2. Hi, Claire. It's Zach. Hi. Listen, we're going to go to the movies tonight. Do you want to come? What are you going to see? The new James Bond movie. Oh, I saw it last week. Was it good? I didn't like it. It wasn't very exciting and it was very long. 3. What do you think of classical music? I can't stand it. Really? I think it's fantastic. 4. Look, I love those shoes. Yes, I really like them too. Actually, I bought them last week. Oh, really? Then I'm not going to buy them. Really? Why not? Because you already have them. 5. Hi, Mark. Would you like to have dinner with me tonight? Sorry, I can't. I'm going to watch the game with my brother. Oh, okay. What about tomorrow? Would you like to have dinner tomorrow? Yes, I'd love to. 6. Hi, Jim. Come in. Would you like something to drink? Yes, please. Do you have any orange juice? Sorry, I don't. Would you like a cup of tea? No, thanks. I have soda too. Would you like some soda? No, thanks. Just water is fine. Okay, here you are. Thanks. Now listening برخه and I hope you've circled the correct one. ورسته موضوع موږ سوې آیا دا کارونه کوي شي موضوعات چې په دې دوه یونټونو کې موږ ور باندې وغږیدلو کچې دا هران دا کارونه کوي شي د چې کلمه کې د کنه شي کوي دوه یونټونو تاسو باید به تکرار کړئ. ورسته موضوع دغه دوه یونټونو مربوط موږ ته یو شارټ ویډیو کلیپ راوړل watch and enjoy the movie. وګورئ شي دغه فلم نه تاسو خوند واخلئ. Reed. She's from the United States, but she has a lot of family in Brazil. In 3 weeks, Carolina and her husband are going to go there on vacation. At the moment, she's planning the trip, but it's difficult. She's going to stay in Brazil for 4 weeks. So she's going to need a lot of things. I have a suitcase, a passport, some bathing suits, some sunscreen, some clothes, too many shoes, and there's plenty of other things I want to bring. Carolina isn't going to take all of these things. Her husband, Kurt, is going to need some space too. Carolina and Kurt also went to Brazil 2 years ago. They went to the beach and they ate at a very famous restaurant. Carolina loves seafood, so Kurt bought her some fish. But they didn't visit Carolina's family. This time, they are going to go to the family farmhouse in the Brazilian countryside to spend time with them. But they aren't going to stay at the farmhouse all the time. They're going to do lots of other things. Kurt loves soccer. Carolina's cousin Eduardo bought him a ticket to a soccer match. Carolina isn't going to go. She doesn't like soccer.
she's going to go paragliding instead. And they're both going to go camping with the rest of the family. Kurt and Carolina are really looking forward to their trip. They're going to have a great time. So this was the video of this file, and I hope you've enjoyed it. That was among the American English file starter kitab ورسته درس. په دې هیله چې تاسې له دغه درس څخه به مو یو څه زده کړی و چې له دغه کتاب څخه، او هغه ویډیوګانې هغه درسونه چې موږ تاسو ته یو څه ناڅه برابر کړه یو څه برخمن شوي اوسئ. په وروستۍ کې یو یادونه کول غواړم، او هغه د ملګرو چې موږ سره درسونه مسلسل ډول سره تعقیبوه. یو نیم ملګري په ګروپ کې لږ فعال وو، خو اکثره ملګري تقریبا غیر فعال وو. د ګوتو په شمار ملګري موږ سره ګروپ کې فعال وو. نو هغه ملګري چې ګروپ کې فعال وو او هغو برخه اخیسته، درسونه، ویډیوګانې، کورنۍ وظیفه یې موږ ته ترسره کوه، هغو دې ما ته شخصي میسج پرېږدي په واتساپ کې، ځکه د دې کتاب موږ سرټیفیکیټ هم برابر کړي. سرټیفیکیټ هغه کسان ته زه ورکول غواړم چې هغو درس تعقیب کړی اوسي. نو هغه ملګري چې دا ویډیو ګوري یا دا ویډیو تعقیب کړي دي، نو دا د معنا ورکوي چې د ټول ویډیوګانې تعقیب کړي یا ټول درسونه دې کتلي. نو دی چې درسونه کتلي او درسونه یې ویلي او خواري کړي دی، د دې مستحق دی چې یو سرټیفیکیټ د دې واخلي. نو سرټیفیکیټ په اړه نور انشاءالله تاسو چې ما ته میسج شخصي پرېږدئ، هغه کې تاسو ته زه معلومات درکوم. نو کوشش وکئ د سرټیفیکیټو په باره کې ګروپ کې تاسو میسج پرېږدئ، ځکه ځینې ملګري ګروپ کې شته خو هغو فعال نه دي، هغو ویډیوګانې نه ګوري، درسونه نه تعقیبوي، چونکې ګروپ کې اسې تش دي، بې معنا دی. نو هغو کسانو لپاره باید سرټیفیکیټ هم نه اوس، ځکه مسلسل درس تعقیب نه کوي نو دا خو حق هم نه جوړېږي. خو په دې حق نه جوړېږي چې ګروپ کې دی، بلکې باید درسونه تعقیب کړي. نو تاسو خواهش کوم چې هغه ملګري چې درسونه تعقیب کړي او دا ویډیو کتلی دی، په دې هیله چې نور ویډیوګانې هم کتلي وي، په همدې شان موږ ته د شخصي میسج پرېږدي په خپل ځوان نمبر باندې، او ماغه واتساپ کې انشاءالله زه نور د سرټیفیکیټ په اړه معلومات او نمونه هر څه ماغه واتساپ کې غواړم. ښه وخت زموږ راتلونکي کې پلان دی چې د دې بل کتاب کوم چې سټارټر فایل 1 دی، دا سټارټر لیول او د فایل 1 و، هغه کلاس هم اعلان کوم په دې نږدې ورځو کې، هغه به هم انشاءالله غږیږو. که ستاسې نیوکه خو شاید ولرئ او که وړاندیز وي، پیشنهادونه وي، څه مشورې وي، انشاءالله هغه هم اورو. کوشش کوو راتلونکي کتاب دین هم تاسو ښه تدریس کو او یو څه تناسې زده کړئ. یو خبره ده چونکې دا آنلاین درس دی نو حتما یو نیم ستونزې به لري، هغسې مفید او ګټور به نه وي څومره چې موږ سره حضوري درس یا کلاسونو کې درسونه وي. خو بیا هم د یو نیم مجبوریتونو او ضرورتونو په اساس موږ آنلاین درس ویو یا تدریس کوو او تاسې یې ویوئ، هغه مجبوریتونه وي. خو نو په تمام معنا آنلاین کلاسونه دومره ګټور نشي ثابت دی، خو بیا هم یو حد زموږ ستونزې حلوی شي. نو کوشش کوو د دې دویم کتاب موږ شروع کوو، نو هغې ته منتظر پاتې شئ. په حقیم په الله تعالی سپارم ښه وختونه او تاسو ټولو ته ښه وخت. او نه برازوي